بسم الله الرحمن الرحیم. په دې درس کې موږ په دې خبرې کوو چې تر ټولو کوچنی مشترک مضرب څه شی ده یا لیست کامن ملټیپل. دلته تاسو وګورئ چې تیر مثال کې هم موږ ویلي وو چې 12 په نظر کې نیسو. 12 په څلورو باندې پوره تقسیمیږي، نو څلورو ته قاسم ویل کیږي. دا ځل د قاسم په ځای باندې که دغه خپله څلورو ته وګورو، د څلورو او د 12 ترمنځ اړیکه څه شی ده؟ د 12 قاسم څلور دی، خو د څلورو مضرب 12 دی. په څه معنی؟ هر هغه عدد چې په یو عدد کې ضرب شوی وي، مثلا دلته څلور دی، په یو کې که ضرب سي نو څلور به وشي، که دوو کې ضرب سي 8 کیږي، که درې کې ضرب سي 12 کیږي. نو دغه څلور په خپله د څلورو مضرب دی او 8 هم د څلورو مضرب کیدلی سي، 12 هم مضرب دي. نو دغه اړیکه د دوو عددونو چې د یو عدد د ضرب په نتیجه کې یو عدد په دغه عدد کې ضرب شوی وي او بل عدد لاسته راغلی وي، یو نوی عدد، مثلا هر عدد چې مثلا موږ دلته کیږدو، مثلا لس ده، څلور په لس کې ضرب سي نو څلوېښت به سي. څلوېښت د دې څلورو مضرب دی. د دې کنسپټ یا مفهوم همدا دی چې په دې شکل باندې موږ بیرته ګورو. پخوا مو د هغه فکټور پیدا کاوه چې په څه شي باندې تقسیمیږي. دا ځل موږ وایو چې هغه عدد پیدا کوو چې یو بل عدد ورکې ضرب شوی وي او هغه یې موږ ته لاسته راکړي او هغه مضرب موږ پیدا کړو. نو اوس راځو ځینو مثالونو ته. تاسو به وروسته اوس په نور مثالونو کې وګورئ چې دوه عددونه موږ ته راکړل شوي وي، د هغو عددونو مشترک مضرب څه شی دی. اصلي موضوع دا ده. مضرب اصلا دې ته وایي چې یو عدد ده څلور ده، په دې کې یو بل عدد ضرب شوی ده او دغه یې لاسته راوړی دی. نو 12 ته موږ د څلورو عددونو د څلورو مضرب وایو، یعنی دا څلور په یو عدد کې ضرب شوی ده او دغه بل عدد یې لاسته راکړی ده. دلته راځي چې تاسې وایئ د څلور وګورئ. د دې څلور کې چېرته مثلا موږ راواخلو په یو، دوه، درې، څلور، پنځه، په دې کې ضرب کړو، نو څه به لاسته راسي؟ څلور چې په یو کې ضرب سي څلور، په دوه کې ضرب سي 8، په درې کې ضرب سي 12، څلور کې 14 او په پنځو کې هم 20. دغه عددونه له یو بل سره څه ارتباط لري؟ مطلب دا چې دا د څلورو د ضرب په نتیجه کې منځته راغلي دي. نو دغو ته د هر عدد ته د څلورو مضرب وایي. نو ځکه اوس وروسته له دې نه اوس که چېرته یوازې یو وي خو مهم نه ده چې د تر ټولو کوچنی مشترک مضرب خو دلته موږ نسو ویلی. د دریو او څلورو عددونو مضربونه پیدا کړئ، د څلورو او دریو. لومړی ګوره موږ په لاندې په دې د عددونو په دې محور باندې د دریو مضربونه پیدا کوو. درې چې په یو کې ضرب سي خو درې، دوه کې که ضرب سي دوه درې شپږ، درې په دریو کې 9، څلورم ځل باندې به دلته راسي 12 ته. اوس تاسو وګورئ د څلورو اوس ګورو.
څلور هم له صفر نه که شروع کړو نو یو په څلورو کې څلور زیاتیږي او دوه دی دوه په څلورو کې اته او درې ځلې سي څلورو کې ضرب سي نو دلته تاسې وګورئ چې درې هم چې کله مونږه په خپله یو دوه درې کې ضرب کړي دي څلور ځلې سي درې په څلور ځلې په دا به په شنه هغه باندې ولیکو درې ضرب دی څلور تر دې ځایه راغی خو دلته څلور ضرب دی درې سو دا هم 12 ده او هغه هم 12 نو د دواړو د څلورو او دریو مشترک مضرب ګوره یو عدد پکې ضرب سو درې کې څلور ضرب سو 12 ورکړه د څلورو کې درې ضرب سو 12 ورکړه دا د دواړو مشترک مضرب دی دغه ته مضرب وایي کېدای سي بیا هم که نور عددونه مونږ ضرب کو داسې د عددونو په دې محور باندې مونږ ته یو بل هغه هم راکړي یو عدد راکړي چې یو عدد وي دا به بیا وروسته وګورو نو هغه لوی دی تر ټولو کوچنی همدا دی نو ځکه دې ته مونږ وایو چې دی تر ټولو کوچنی مشترک مضرب